سلامونه وخت مو پخیر د اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نجیب زدران په نړیواله شلوري جام کې په تر نیمایي پایلوبې لاره مومو او بل د خوشحالۍ خبر دا چې راشد خان د نړۍ تر ټولو بوخ لوبغاړی شو. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. نجیب زدران په نړیواله شلوري جام کې به تر نیمایي پایلوبې لاره مومو. افغانستان کرکټ لوبډله د نړیواله شلوري جام کې په ګروپ کې له پیاوړو لوبډلو استرالیا، انګلستان او نیوزیلند سره مخ دی، خو د لوبډلې مرستیال لوبډل مشر نجیب زدران په دې باور دی چې تر نیمایي پایلوبې به لاره مومي. هغه دا څرګندونه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. نجیب زدران وایي په آسیا جام کې موږ ډېرې ښې لوبې ترسره کړې او دا راته معلومه شوه چې موږ کومې نیمګړتیاوې لرو تر څو د سترو لوبډلو په وړاندې هغه راکمې کړو او په راتلونکو تمریناتي کمپ کې پر هغه کار وکړو. راشد خان د نړۍ تر ټولو بوخ لوبغاړی شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوری لوبغاړی راشد خان د نړۍ تر ټولو بوخ لوبغاړی شو. هغه په 2019 کال راهیسې زیات لوبېدلی دی، یعنې ډېرې لوبې ترسره کړې دي. راشد خان په 2019 کال د جولای راهیسې 180 شلوریزې لوبې ترسره کړې چې په دومره اندازه زیاتې لوبې بل هیڅ چا نه دي کړي او د نړۍ په کچه تر ټولو بوخ یا مصروف لوبغاړی شو. له راشد خان وروسته د انګلستان لوبغاړی الیکس هیلس دویم مقام لري. هغه له یادې نیټې 155 لوبې ترسره کړې دي او په دریم مقام کې نیوکلاس پرون دی، په 145 لوبې ترسره کړې دي. له دې وروسته کریس جوردن په 143 لوبو سره څلورم مقام لري او پنځم مقام بیا جیمز وینس دی چې هغه له 2019 کال راهیسې 138 زیات شلوریزې لوبې ترسره کړې دي. د یادولو وړ دی چې راشد خان په شلوریز او نړیوال شلوریز لوبو کې په وکټو کې دویم مقام لري. په شلوریز کرکټ کې له دیون برون وروسته او په نړیوال شلوریز لوبو کې له شکیب الحسن وروسته دی. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.